باب الموعظة عند القبر. کتاب ریاض صالحین یوسلو شپیتم نمبر باب دی. باب دی په باره د دې کې چې د قبر په خوا کې به نصیحت دا کېدلی شي. د قبر په خوا کې نصیحت کله چې یو مړی قبر ته هغه قبر کې کېښودلی کېږي، نو په دغه وخت کې یو کس یو عالم هغه به خلکو ته نصیحت کوي، خلکو ته به ترغیبات بیانوي، خلکو ته به ترهیبات بیانوي. عن علي رضي الله عنه قال، علي زهونا روایت دا فرمای كنا في جنازة في بقيع الغرقد. مونږه په یو جنازه کې وو چې دا جنازه د بقيع الغرقد په هدیره کې وه. جنة البقيع چې دا مدینه کې هدیره ده، مقبرة البقيع مرتوي. دا په دغې هدیره کې مونږ یو جنازه کې حاضر وو. دا غرقد دا یو بوټی دی، اصلا یو ازغیدار بوټی دی، او یو روایت کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې ده چې دا د یهودو بوټی دی، یو یهودي ونه ده دا د یهودو. ځکه کله چې قیامت ته نږدې وخت راشي او د یهودو سره جنگ شروع شي، هغه مؤمنان مسلمانان مجاهدین به یهودو سره جنگ کوي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو ګټ او هر یو ونه دا به आवाज کوي مؤمنان مسلمانانو ته، یا عبدالله، یا مسلم، اے مسلمانه، اے د الله بنده، راشه زما شاته یهودي پټ دی او دا قتل کو، دا مردار کا. مگر دا ونه چې د غرقد دا ونه به आवाज نه کوي، ځکه د یهود لګي دا ډېر نالۍ. نو دی هدیره کې په دغه ځای کې دا غرقد بوټی موجود ډېر، نو ځکه ورته ویل کېږي بقیع الغرقد. وایي ځای کې و جنازه و، هغې کې موږ حاضر وو. فاتانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقعد. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او هغه کېناستو. وقعدنا حوله، او موږ هم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر چاپیر کېناستو. ومعه مخصره، نبی صلی الله علیه وسلم سره یو امسا وه. نو د الله پیغمبر سره چې امسا وه، فنکس، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر مبارک کته کو او سوچ کو، فکر کو چې هدیره ده او قبرونه دي، دلته حساب او کتاب دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوچونه کول او سر دغه شان د کته کو، لکه سره چې فکر سوچ کوي. وجعل ينكت بمقصرته، او نبی صلی الله علیه وسلم شروع شو چې په دې خپل امسا باندې دغه شان ته په دې ځمکه کې کرخې ویستلې، خطونه ویستل. لکه سړی ډېر سوچ کې لاړ شي او په ځمکه کې به دغه شان ته یا ګوته باندې کرخې وباسي. نو د الله پیغمبر سره امسا وه، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل امسا باندې په دې ځمکه باندې کرخې داسې ویستلې. او د الله پیغمبر ډېر غمجن و، ځکه د آخرت فکر هغې سره ډېر زیات و. ثم قال، بیا یې ویله خپلو ملګرو ته یې ویله، ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه. نشته دی په تاسو کې هیڅ یو کس په دې انسانانو کې نشته، مګر د هر یو کس دپاره د هغې دغه شانته هغه ځای هغه خاص شوی دی او لیکلی شوی دی، د هغې هغه یو ځای په اور کې او د هغې یو ځای دغه شانته په جهنم کې، په دغه شانته په اور کې او د هغې یو ځای په جنت کې. هر یو کس په تاسو کې نشته دی، مګر د هغې دپاره هغه ځای د جهنم د اور او هغه ځای د جنت د نعمتونو هغه ورته لیکلی شوی دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. نو دا خبره چې کله صحابه کرام واورېدله، نو ستاسو په ذهن کې هم راځي چې یو کس هغه ګرځي او الله ته پته جهنمي دی، نو هغه سره کوشش کوي، عمل کوي، منډې تړلې وي الله د خوشحالۍ دپاره. یا یو شی ته الله دغه شانته جنت لیکلی دی، نو هغه دی به هسې جنتي دی. نو صحابه کرامو سره دا سوال پیدا شو. فقالو، هغوی ویل، یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، افلا نتکلو علی کتابنا، آیا موږ په دې خپلو لیکلو باندې چې الله زموږ دپاره تقدیر لیکلی چې دا سړی به جهنمي او دا سړی به جنتي، نو موږ به د خپل دغې لیکلو په دغې تقدیر کې چې کوم لیکلي په دې باندې اعتماد ونه نه کوو؟ بل روایت کې دلته اوس نشته دی، وندعو العمل، عمل، کوشش، زحمت دا به بالکل پرېږدو. فقال د الله پیغمبر ته اعملوا
کوشش کوئ تاسو عمل کوئ تاسو هر یو کوشش کوئ عمل کوئ فکل میسر لما خلق له ځکه هر یو کس ته دغه شان ته اساني ورکړی شوی ده د هغې عمل چې کوم دغه شان ته د هغې دپاره د انسان پیدا شوی دی یعنی سړی چې یو سړی کار کوي عمل کوي نو الله تعالی ورته هغه عمل اسانوي چې کوم الله تعالی دې ته تقدیر کې لیکلی دی انسان دا مختار الله تعالی پیدا کړی دی ځکه الله تعالی قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وهدیناه النجدین الله فرمایي د انسان ته موږ دواړه لارې ښودلي ستا د بدن کې ستا د ډانچه کې الله تعالی طاقت د ګناه طاقت د نیک عمل دواړه ایښی دی پیغمبرانو ته الله رالیږلي دي کتابونو ته الله رالیږلي دي دغه شانته وعد نصیحت د تکیږي دا دلایل دا دلایل دغه شانته د مخلوقاتو هغه ته واضح دي د الله قدرت ته معلوم دی الله ته خپل قدرت بار بار ښیي نو دا انسان الله تعالی مختار پیدا کړی دی انسان الله تعالی مختار پیدا کړی دی نو دا کم علم چې کوم الله تعالی سره د دې خبرې علم وو چې قیامت پورې به دا کارونه کیږي داسې انسانان دا پیدا کول کیږي او دا انسانان دغه شانته که زه دلې اختیار وکړم په خپل اختیار به یې بده لار اختیاروي یا به ښه لار اختیاروي نو الله تعالی ته دا علم وو دا پوهه د اوس حالاتو وه د آینده حالاتو وه د تیرو حالاتو د تیرو حالاتو کوم چې تیر شوي دي هغه ورته وه نو ټول الله تعالی علم تقدیر کې لیکلی دی نو ځکه د الله پیغمبر فرمایي هر یو کس ته هغه څه اسانېږي چې د کوم دپاره هغه دغه شانته پیدا کړی شوی دی دې حدیث کې یوه فایده دا ده چې قبر سره دغه شانته نصیحت کول لکه الحمدلله زموږ استاد جنازو کې دا کیږي چې قبر هغه چا ده قبر هغې کې مړی اچول کیږي کېښودل کیږي نو دغه شان د هغې کې ټیم لګېږي ډېر خلک هغه هسې ناست وي ګپې شپې لګوي نو په کار دا ده چې یو عالم هغه راپاڅېږي خلکو ته ترغیبي خبرې وکړي د آخرت د سفر د قبر د سوال جواب ځینې مهم مسایل چې هغه خلک ورباندې نه پوهېږي نو باید دا نصیحت دغه شان دغه ته وشي دا جایز دي دویمه فایده به کې دا ده چې د ایمان بالقدر په منځ کې جمعه او د اسبابو استعمالول د کار دپاره دا دواړه په مؤمن مسلمان کې ساتل پکار دي په دې به مؤمن مسلمان عقیده جوړوي دا نه چې یاره زما دپاره تقدیر لیکلی شوی دی زما دپاره چې الله څه لیکلي بس هغه به رارسېږي او بس زه به هسې خوشې تشې کومه که کله چېرته ناست یم او که په لاره کې ګرځم او که په کټ کې پروت یم نه به حلال ګټم او نه به حرام ګټم دا د هېڅ په زحمت به زه نه وباسم ځکه الله ما ته تقدیر لیکلی دی نه د کور نه به پاڅېږي د حلالو فکر او سوچ باندې به وځي خپل سوچ به استعمالی کوشش به کوې اسبابو استعمال نه بعد دغه شانته په الله به توکل کې الله تعالی تقدیر کې چې لیکلي ما به در رسېږي نو اسباب به استعمالی اسباب به جمع کې ایمان به په تقدیر باندې لري الله به دغه شان مؤمن جوړېږي بله فایده به کې دا ده چې زمونږ استادو په د جنازو کې چې وګورو اکثر جنازه دغه شانته هغه مړی شوی او جنازې سره موږ او تاسو روان یو خرې لګوي هغه خنداګانې کوي هغه مسکاګانې کوي هغه تجارتونو خبرې کوي نه امام اعمش وی امام اعمش ذکر کوي چې وكنا نشهد الجنائز ومن بجنازو ته ورتلو خلک به مړه کېدل او موږ به جنازو ته ورتلو فلا ندري من نعزي لحزن الجميع وموږ به نه پوهیږو تعزیه چا ته وکړو دا د دې دغه شانته دا تسلي چا ته به د دغه شانته دی دا چا ته چې غم رسېدلی کوم کور والاو ته چې تسلي چا ته وکړو ځکه موږ ټولو باندې به غم و ځکه جنازه به یوشي او موږ سره به ځان فکر پیدا شو چېرې دا جنازه دا مړه چې نن قبر کې اچولی کېږي دا قبر زمام دی سبا دا حالت زمام دی سبا دا سوال جواب زمام دی سبا دا تنګ ځای زمام دی زه به څه کومه هر یو کس به دومره خفو او هر یو کس به داسې هر یو کس سره به داسې یو سوچ او فکر چې ټول به موږ دغه شان د خفګان نیولي او دا حقیقت د نبي اسلام فرمایي وی قبر اولنی منزل د آخرت د سفر دی که چېرته به دغې قبر کې او دغې شا د خاورو ډېرکي لاندې ته کامیاب شوي الله پیغمبر فرمایي وروسته به ټولې خبرې اسانې دي او که دې قبر کې یو سړی ناکام شي الله دې موږ تاسو د ناکامۍ نه وساتي وروسته به ټولې خبرې به سختې دي الله تعالی پیغمبر فرمایي بل ځای کې ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منه الله پیغمبر فرمایي وی هر داسې دغه شانته یو منظر یو ځای ما نه دی لیدلی مګر قبر د هر یو ځای نه ډېر بدترین ځای دی او ډېر د ویرې والا ځای دی الله تعالی به دې خبرو مو تاسو موږ توفیق راکړي الله تعالی زموږ ستاسو ټولو دا کوم سفر چې را بغای د اخرت سفر